خب ما هر کس همیر لشکری که رفته جویای احوالات آنها را میکنن. دمی مظلومانه برادرایی که طرف دشت لیله شهید شدن، اهم از ولایت های جنوب، جنوب غرب، جنوب ختیز، مشرقی و ولایت های مرکزی نیز بچه های شمال و بچه های بدخشان، تخار، قندوز، مزار، جوزجان، فاریاب، سرپل نیز بودن اینجا. رأس اکثر برادرها سید مبشر خان آقا، یکی از عالم بزرگ از قومای ازبکیه، از ولایت جوزجان منطقه درزاب قشتیپه بودن. اونا سرپرستی میکردن، آنها را به شهادت رساند. په ټول شبرغان کې چې په مجاهدینو په موږ باندې شروع راوسته، له پاسه راکټ هم راتلل، اوانونه هم راتلل، مثال د پیکا مرمۍ هم راتلې، د زیکویاک هم راتلې، کلشینکوف هم راتلې، د کوم جنس ډاسک او هغه اتې خلاص نور دې ته نه کته دا انسان ده او مسلمان ده او افغان ده او مسلمان ده که نه ده.